خلک چې داسې سوال کوي دي کې دغه د جبري عقیده راغلي هغه وای دا عمل په الله تعالی وکړلو نعوذ بالله الله په زور وای دا زنا کوي الله په زور نعوذ بالله شراب کوي الله نعوذ بالله په زور په اغلا کوي نه الله رب العالمین سو کوم د لاس نه رانی چې ګناونه پکې الله ورته ویلي دي چې په دې باندې عذاب دی چې غلا دی وک په دنیا کې د لاس کټ کیږي او آخرت کې عذاب دی الله ورته ویلي دي چې په زنا باندې زما عذابونه دي په دنیا کې چې واده والا نوي سل کوړي دي یو کال باندې د خپل کلی نم شړی د علاقې نه دا به تا سزا چې خپل کلی ته به ناراضي کله به پتا بندي علاقه به پتا بندي او چې واده والا وي ਸੰساري کې به تر دې پورې چې صادر نه وخیږي په کانو به اشتلې کوي او به کتوبه دي ونخ کله د جهنم عذاب مشتا او کتوبه دي وخ کله بس صرف هغه حد بدر باندې جاری شي د زنا بس پاک بشي توبه بو باسي الله لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ماعز او غامدیه باندې حد جاری کوو بعض صحابه د خلینو غلط الفاظ خط چکانی په کله ورول او مړ کول ځکه هغه واده والو او زنا یې کړو ولې د الله حلال نکاح ور کړو د غند زینو کې ګرځي دا خو جن نه دی په کار دی خو لګي معاشره ګنده کوي دا خو مرګ په کار دی چې اسلامي حکومتي نو بعضی ملګرو د خلینو غلط الفاظ راو خطا سپک الفاظ ردی بارک ویل نبی علیہ السلام فرمایي خاموش بس دا ایمان والا دي چې ګناه ته وشو ځان په خپل حاضر کړي ځکه دی په خپل راغمونه ګناه شوی دی الله ته توبه ایستلی او دا الله نبی فرمایي دا سي رښتونی توبه الله ته وکړه دا الله اکبر کپه دې ټول مدینه باندې دا توبه تقسیم شي او دا خلک جهنميان الله به جنتيان کی الله به ور نازل کی دا سي توبه وکړه توبه دی وستر بس الله دې معاف کړي غرض مې دار زما محترم ورونو دا د الله رب العالمین علم دی چې الله مخکې لیکل دا نه چې الله په زور پتا باندې دا کار کوي الله تعالی اختیار درکړ قرآن کې الله نه فرمایي نه اما شاکرا و اما کفورا دا انسان پیدا کړی یا دې شکر گزار شي او یا به کفر اختیار کی ناشکر بشي او به دا خپل نتیجه ذکر کړی که شکر گزار شو جنت ته وځي که ناشکر شو نو عذاب دی سورۃ کهف کې الله رب العالمین فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا چې خوښ ایمان دی راوړي د چا چې خوښ کفر دی اختیار کی مطلب دا دی الله رب العالمین فرمایي انسان تعالی ګورما خوښ او اختیار درکړي عقل می درکړي دی په خبره خپوي شوی رسول مې را لېګلې قرآن مې را لېګلې ستا په مورانۍ ژبه کې تا ته د هغې بیان شوی دی اوس ستا خوښه ده په کومه لاره ځي دغه سمه لاره د اخرې جنت دی دا بله بده لاره د اخره کې جهنم دی اوس په خپله ګور